الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. قدرمندو معزز ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو څوک یو لوڅو فاحش فلم ته ګوري او د هغه وروسته تقریبا 4 یا 5 دقیقې بعد د څخه یو قسم مواد یا د بولو په شانتې لږ غلیظې اوبه راوځي، نو آیا پر دغه نفر باندې غسل شته او کنه؟ محترم وروره، ستاسو په جواب کې به ووایو چې پر دغه نفر باندې د دې اوبو په وتلو سره غسل نشته، لیکن اودس په ماتیږي، اودس پر واجب دی. دا شان چې کومه کپړه و ځای په لړ سوی وي هغه به پاکوي، هغه ځای مردار دی. خو د هر مسلمان لپاره پکار ده چې هغه د خپلو سترګو حفاظت وکوي او د دې فاحشو فلمونو او فاحشو شیانو څخه ځان وساتي، ځکه د مسلمان دپاره د دې کتل سخته ګناه لري او انسان مفضي کوي وزینا ته. نو د دې څخه مسلمان باید ځان وساتي. دا د کفارو شان دي، د کفارو جوړ کړي شان دي چې مسلمان په دې کې اخته کی او دغه څخه خپل نیک اعمال پاتې کی او په دې ګناهونو کې واچوي. په جوهر النيرة على المختصر القدري کې دا راخي چې وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. دا مزي دغه اوبه دي چې یا په وخت د خپلې مېرمنې سره د ساعتونو تېرولو د مینې کولو په وخت کې راوځي، یا د انسان څه خواهش او شوق راسي دا راوځي، خو دا اوبه خپله کومه ذایقه چې خوند دی د هغه نه لري، په دې سره غسل نه واجبېږي. او کوم چې ودي دي هغه اوبه دي کله کله د انسانانو څخه دا چې بولې وکړي د هغه وروسته راوځي، لږ یې رنګ مثال ژړ غوندې کوي او لږ غلیظ و خنډه وي، نو په دې سره غسل نه واجبېږي. جوهر النيرة جلد اول صفحه 12 او دا شان په بعضې چاپونو کې جلد اول صفحه 3. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دینی لارښوونې چینل سبسکرایب کړئ او دې ته ورته نور ډیر اسلامي موضوعات ترلاسه کړئ.